د روان ورلد کپ د لپاره لاس کوالیفایر ټیمونه پوره شو. نیدرلند هم د ورلد کپ د لپاره کوالیفای وکړه او د پاکستان په ورلد کپ کې د چا سره میچونه وي. د پاکستان د ورلد کپ د میچونو شیډول پوره اعلان شو او تمیم اقبال بیرته انټرنیشنل کرکټ ته راوګرځیدو او ریټایرمنټ یې واپس واغستو. څنګه تاسو پاتره چې سکهال به نړیوال جام یعنی ورلد کپ په انډیا کې وي چې دا ورلد کپ د اکتوبر او د نومبر په میاشت کې شروع کیږي. په ورلد کپ کې ټوټل 10 لوبډلې شرکت کوي. په ورلد کپ کې ټوټل 48 میچونه کیږي. په 15 اکتوبر باندې به د ورلد کپ اولنې میچ تر سره کیږي او په 19 نومبر باندې به د ورلد کپ فائنل میچ کیږي. د کوالیفایر راوند مکمل کېدو نه بعد 10 لوبډلو د ورلد کپ د لپاره کوالیفای وکړه. پر روان ورلد کپ کې به استرالیا، ساوث افریقا، انګلند، انډیا، نیوزیلند، بنگلاديش، پاکستان، افغانستان، نیدرلند او سریلانکا شرکت کوي. د 10 لوبډلې د ورلد کپ نړیوال جام د لپاره فائنل شوی دي. پاکستان د ورلد کپ په شیډول باندې لږ شانتي نظر واچو چې په ورلد کپ کې د پاکستان اولنې میچ د چا سره وي، اخیرنۍ میچ به چا سره وي. د پاکستان باندې 9 لیګ میچونه په ورلد کپ کې چا سره وي. د پاکستان کرکټ ټیم په ورلد کپ کې اولنې میچ په 14 اکتوبر باندې د نیدرلند سره وي چې دا میچ په حیدرآباد کې وي. دویم میچ په 12 اکتوبر باندې د سریلانکا سره وي چې دا میچ به هم په حیدرآباد کې وي. دریم میچ په 15 اکتوبر باندې د انډیا سره وي چې دا به د ورلد کپ د ټولو غټه مقابله وي چې دا میچ په احمد آباد کرکټ ګراوند کې وي. په ورلد کپ کې پاکستان کرکټ ټیم څلورم میچ د استرالیا سره وي چې دا میچ په 16 اکتوبر باندې وي. په ورلد کپ کې پنځم میچ په 30 اکتوبر باندې د پاکستان د افغانستان سره وي چې دا میچ به د چنای په میدان باندې تر سره کیږي. پغم میچ پر پاکستان نه ساوث افریقا سره وي چې دا میچ به هم په چنای کرکټ ګراوند کې تر سره کیږي. د پاکستان به وم میچ په 31 اکتوبر باندې د بنگلاديش سره وي چې دا میچ په کولکتا کې وي. په ورلد کپ کې پاکستان کرکټ ټیم اتم میچ د نیوزیلند سره وي چې دا میچ په 15 نومبر باندې وي. او بیا په ورلد کپ کې د پاکستان د ورلد کپ اخیری لیگ میچ په 12 نومبر باندې د انګلند سره وي چې دا میچ به هم په کولکتا کې وي. نو دا به د پاکستان کرکټ ټیم د ورلد کپ د میچونو مکمل شیډول. څنګه چې تاسو پاتره د بنگلاديش کرکټ ټیم ټاپ آرډر بیټسمن کپتان تمیم اقبال اچانک د انټرنیشنل کرکټ نه ریټایرمنټ اغسته وو. اوس تمیم اقبال بیرته انټرنیشنل کرکټ ته دوباره راګرځیدل دي او خپل ریټایرمنټ واپس اغسته دي. تمیم اقبال د انټرنیشنل کرکټ نه اچانک ریټایرمنټ واغستو چې بیا بنگلاديش وزیر اعظم هاوس ته تمیم اقبال راغوخته وو چې بیرته په ریټایرمنټ واپس کو. تمیم اقبال د هر قسمه کرکټ نه ریټایرمنټ اغسته وو چې یو ورځ بعد د وزیر اعظم په وینا باندې بیرته انټرنیشنل کرکټ ته دوباره راوګرځیدو او ریټایرمنټ یې واپس واغستو. نو دا د کرکټ یو څو لن او تازه اپډیټس د داسې نور کرکټ معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل او پیج فالو کړئ. ملاویږو په بل ویډیو کې. د الله په امان.